بسم الله الرحمن الرحیم. سمیع الله علم یم. د دغه ویډیو لپاره مې چې موضوع ټاکلې ده هغه 25 great leadership ideas دي. دغه 25 great leadership ideas ما د 100 great leadership ideas کتاب څخه اخیستي دي. په دغه کتاب کې په سلو ideas باندې بحث شوی دی، خو د دغه سلو ایډیاګانو نظریاتو څخه ما یوازې 15 تاسو لپاره انتخاب کړي دي. اوله ایډیا چې دی هغه میک اټ هاپن. میک اټ هاپن هدف دا دی چې ټول خلک نظریه لري، ټول خلک طرحې لري. ګورئ نن سبا موږ په ملک کې د طرحو بازار ډېر زیات ګرم دی. هر چا سره چې خبره کوي وایي طرحه راوړه، طرحې ته بیا. خو طرحې چې دي صحیح دي، مهمې دي، خو د طرحو څخه ډېر زیات مهم چې دی هغه تطبیقات دي، لکه امپلیمنټیشن دی. تر هغه پورې چې یوه طرحه تطبیق شوي نه وي، هغه پلي شوي نه وي، هغه هېڅ مفهوم نه لري. نو کېدای شي یو چا سره ډېر زیاتې ایډیا وي، ډېر زیات نظریات وي، نو تر څو پورې چې تطبیقي جنبه ورنه کړي هغه ایډیا یا طرحه چې دی هغه طرحه پاتې کېږي. دویمه چې دی لیډر مانیجر بحث دی. لیډر مانیجر بحث څخه چې دی یو د بزنس اډمنسټریشن په کلاسونو کې یو بحث تل وي چې مانیجر رهبر دی، رهبر مانیجر دی، داسې یو سوالونه چې دی هغه تل رامنځته کېږي. خو د مانیجر وظیفه چې دی هغه دا دی چې کوم اوسنی سیستم چې دی هغه باید د پرفیکشنزم طرف ته بوځي، د بهتروالي طرف ته بوځي، او هغه کوم خطرات چې موجود دي هغه خطرات چې دی یا راکمې کړي یا یې په کلي ډول سره له منځه یوسي. په دویمه برخه کې چې دی رهبر چې څه کوي، رهبر دا دی چې هغه باید په ادارې کې تغییر پلان کی، تغییر تطبیق کی، او تغییر چې دی د تغییر په اړه د خلکو ذهنیت چې دی هغه جوړ کړي. نو اوس خبره دا ده چې موږ په اداراتو کې باید لیډر مانیجر ولرو، یعنی یو مانیجر هم په یو وخت کې باید مانیجر وي او هم چې دی هغه باید رهبر وي. یعنی رهبری او مدیریت هغه باید اوږه په اوږه چې دی هغه باید مخکې لاړ شي. دریمه ایډیا چې دی هغه پلان فور سکسیشن دی. پلان فور سکسیشن خبره دا ده چې یو شی که تاسو لیدلی وي، هر کال چې په افغانستان کې د یو ولسمشر 15 کلنه دوره پای ته رسیږي، یو تشویش دا وي چې څوک به راتلونکی ولسمشر شي. دلته دی چې بیا خلکو وایي چې موږ سره بدیل نشته دی، موږ سره چې دی بل کس موجود نه دی، بل داسې کس چې موږ ورباندې باید باور وکړو هغه نشته دی. نو پلان فور سکسیشن نه هدف دا دی چې رهبران باید خپل ځایناستي چې دی هغه باید تربیه کړي، هغوی باید امپاور کړي. یعنی هیڅ کله د رهبرۍ خالیګاه یا خلا چې دی هغه رامنځته نشي. نو 15 کاله بعد باید بیا موږ دا تشویش ونه لرو چې آیا بل کس شته دی او که نشته دی. په ورته وخت کې اداراتو کې عین کار باید وشي چې موږ هر د ادارې مشر چې دی هغه باید خپل ځایناستی چې دی، ځایناستی دا نه دی چې احمد محمود راشي ما په چوکۍ دی کېني، نه، هغه چې عین کوالیټیز ولري، عین ځانګړتیاوې ولري، هغه وکولی شي چې اداره لا بهتروالي طرف ته بوځي. چې بیا داسې نشي چې که د جنګ قمندان مړ شي نو لښکر ماتې خوري. نور باید دا ونه شي. یعنی که د جنګ قمندان له منځه ځي، خو د هغې څنګ کې باید دویم کس باید موجود وي چې لښکر ماتې ونه خوري. څلورمه خبره چې دی بی کلیر. یو شی چې دی عموما کله چې امریکایان، جاپان او یا چین ته راځي، دوی له یو قسم ګنګسوالي سره مخامخ کېږي. هغه دا دی چې لویدیځه نړۍ چې دی دوی په خپلو خبرو کې، په خپلو افکارو کې دوی ډېر زیات پوسکنده دي. هر خبره چې کوي هغه چا خبره سټریټ فارورډ خبره کوي. خو کله چې دوی جاپان ته راځي، چین ته راځي، دوی له یو قسم مبهموالي سره مخامخ کېږي، ځکه دلته خلک چې دي هغومره پوسکنده نه دي، هغومره چې دي په خپلو افکارو کې واضح نه دي. نو هر رهبر لپاره مهم دا دی چې هغوی کوم هدف چې ټاکي د ادارې لپاره هغه هدف باید واضح وي. پنځمه خبره بی فیر. بی فیر کله کله بحث کېږي چې موږ باید منابع ولرو، او دغه منابع چې دي په اداراتو کې وي، لکه کمپیوټر شته دی، موټر شته دی،
خو کله زیاتره شکایتونه د منابعو د نشتوالي څخه نه رامنځته کېږي. زیاتره شکایتونه چې رامنځته کېږي هغه د منابعو د غلط تقسیم څخه رامنځته کېږي. کله کله هغه انګیزشي بحث په اداراتو کې دا وي چې پیسې کولی شي چې یو مامور ډېر زیات تشویق کړي. صحیح دی، پیسې کولی شي چې یو مامور تشویق کړي، ولې د تنخواه یا د معاش هغه غیر عادلانه تقسیم چې دی، یا مثلا په یو موقف کې 2 نفره کار کوي، یو چې دی په $300 استخدام شوی دی، بل چې دی $1200. عین کار له مخکې بیایي، لکه هغه د کارونو ترمنځ هیڅ توپیر نشته دی، تحصیلي سویه هم یو قسم دی، ولی یو ته $300 ورکوي، بل ته $1200 ورکوي. دلته چې انتقادونه رامنځته کېږي هغه دا دی چې ادارات مامورین وایي چې موږ سره چې دی هغه کوم تعادل چې دی هغه په نظر کې نه دی نیول شوی، او موږ دغه جګړې چې وګورئ یا اوسني په ملک کې شکایتونه چې وګورئ، د قومونو ترمنځ شکایتونه چې وګورئ، حتی د ولایتونو ترمنځ شکایتونه چې وګورئ، دوی ټول چې شکایت کوي هغه د منابعو د هغه ناانډوله تقسیم څخه شکایت کوي. شپږمه خبره چې دی هغه کمیونیکیشن دی. کمیونیکیشن صحیح دی چې افهام و تفهیم دی، ولی ځینې شیان چې دی هغه مونږ باید ورباندې بحث وکړو. یوه خبره دا ده چې کمیونیکیشن، افهام و تفهیم، کله چې موږ غواړو چې په اداراتو کې تغییرات رامنځته کړو، لکه موږ هغه چینج تطبیق کړو، نو دغه د چینج تطبیق چې دی هغه ډېر زیات مفاهمې ته ضرورت لري، لکه په هغې باندې باید ډېر زیاتې خبرې وشي، د واړه چوکیدار نه نیولې تر هغه منیجرانو پورې، سینیر منیجرانو پورې، ډایرکټرانو پورې، د ټولو سره باید خبرې وشي. ځکه څومره چې خبرې کېږي، څومره چې بحث کېږي، هغومره چې دی خلک ذهنا بدلون ته آماده کېږي. دویمه خبره کمیونیکیشن چې دی هغه د بحران په وخت کې کمیونیکیشن دی، لکه همدا اوس کوم بحران چې رامنځته شوی دی د کوویډ-19 یا د کورونا له خاطر، دلته چې مونږ چیش ته ضرورت لرو هغه دا دی چې مونږ هر ورځ باید اپډیټ شو چې د کورونا څخه څومره نوي کسان چې دی روغ شوي دي، څومره نوي مرګونه رامنځته شوي دي، څومره نوي کسان چې دی پرې اخته شوي دي. بله خبره دا دی چې د دې لپاره واکسین رامنځته شوی دی، واکسین نه دی رامنځته شوی. اوس مثلا که اوس ورځو کې د صحت عامې ویان په دې باندې خبره کوي، کېدای شي تر یو څه حده پورې خلکو ته سکون وکړي، خو ولې که د صحت عامې وزیر په دې باندې بحث وکړي یا خلکو ته معلومات ورکړي، نو هغه چې دی نسبتا هغه ویان دی چې دی ډېر زیات ریلایبل دی، قابل اعتماد دی. خو که چېرته ولسمشر په دې باندې خبره وکړي، ولسمشر له خولې نه خلک دې په اړه یو څه واوري، نو خلکو ته د سکوني لا ډېرېږي، لا ډېر زیات قناعت چې دی ورته حاصلېږي. دریم چې دی کمیونیکیشن، مونږ باید کمیونیکیشن چې دی په ډېر په ساده الفاظو کې پیغام چې دی تر نورو خلکو پورې ورسوو. لکه مونږ باید دغه پیغام چې دی مغلق نه کړو، سختې کلمې استعمال نه کړو، څومره مو چې وس کېږي هغومره باید پیغام چې دی هغه په اسانه ډول سره وشي، په اسانو الفاظو سره وشي. یعنی پیغام باید په داسې ډول سره ترتیب شي چې هغه د جامعې هغه عادي کس چې دی، هغه ډېر بېسواده کس چې دی، هغه هم پرې پوه شي. یو ځلې وزارت مالیې یو اعلان کړی و د ګمرکاتو برخې، هغوی ګمرکاتو برخه و همدغه TIN، نو هغه اعلان داسې و چې زه ټین لرم، ته ټین لرې، نو په دې باندې یعنی زه ټین لرم، ته ټین لرې، نو دا اوس خبره ده چې دا ټین څه شی دی. په دې باندې حتی یو چا مقالم لیکلی و، ټین یعنې څه. اوس خبره ده چې TIN دا یو خارجي اصطلاح وه چې زموږ د ټکس ادارې لخوا رامنځته شوی وه. ولې زیاترو خلکو لپاره څه شی رامنځته شوي وو؟ سوالونه رامنځته شوي وو. یعنې حتی ډېر فهمیده خلک هم په دې باندې نه پوهېدل چې ټین یعنې څه. بله خبره دا ده چې ډسټنس اینډ کلوزنس دا د فرانسې چارلس ډګل وایي چې صلاحیت لپاره صلاحیت چې دی هغه حیثیت رامنځته کوي، او حیثیت چې دی له مامورینو څخه باید په فاصله نیولو کې رامنځته کېږي.
چارلز ډیګل چې دی یو ډیر زیات خودخواه انسان و. دا خبره چې کړې دی هغه زه بیا تکراروم، هغه وایي چې صلاحیت چې دی هغه حیثیت رامنځته کوي. او حیثیت څنګه رامنځته کوي؟ کله چې ته خپلو مامورینو څخه خپلو هغه مادون کسانو څخه څه شی ونیسئ، فاصله ونیسئ. تاسو په اداراتو کې ډیر زیات رئیسان لیدلي وي چې هغوی کوشش کوي چې خپلو هغه ټیټ رتبه مامورینو سره دوی ونه ګوري، یو ځانونه چې دی غاړې ته ترې ونیسي. دا چې دی دا د حیثیت برخه نه دی. یعنی کله کله تاسو په ځینو اداراتو کې ځینې رئیسان لیدلي وي هغوی چې کله تیریږي یو قسم پوک ډوله باندې تیریږي، سلام نه اخلي، خالي داسې سر خوځوي. دوی همدغه د چارلز ډیګل چې دی خبره تطبیقوي. دوی غواړي چې هغه خپل حیثیت چې دی هغه له نورو مامورینو څخه په چیش کې رامنځته کړي، په فاصلې کې رامنځته کړي. خو خبره دا ده چې ډسټنس څه معنا لري. موږ رئیسان ته وایو چې تاسو له خپل ټیم څخه فاصله په دې خاطر ونیسئ چې تاسو په ډېرو وړو شیانو کې ځان چې دی هغه دخیل نه کوي. دویمه خبره دا ده چې دا فاصله نیول یا ریاضیت د دې سبب کیږي چې موږ د ادارې لپاره چې دی هغه لوی اهداف چې دي، ستراتیژیانې چې دي، نوي محصولات چې دي هغه ډیزاین کړی شو. یعنی فاصله په دې معنا ده چې کله چې موږ فاصله اخلو نو موږ چې زیاتره وخت پیدا کوو چې موږ په ستراتیژیانو باندې بحث وکړو، اهداف تعیین کړو ادارې لپاره، د ادارې لپاره چې دی نوي لیدلوري چې دی هغه تعیین کړو. خو د دې په معنا هیڅ کله نه ده چې زه فاصله له خپل سټاف څخه دې لپاره اخلم چې یعنی هغوی پوه شي چې یاره زه چې یم رئیس یم، یا هغوی پوه شي چې زه دوی چې یم مشر یم. دویم چې دی کلوزنس مامورینو ته ځان نږدې کول، خپلو همکارانو ته ځان نږدې کول. دغه نږدېکت د دې لپاره دی چې ته یو قسم نه یو قسم هغوی چې دی ته خپل نظارت لاندې ونیسې چې دوی څه شی کوي، په څه شي کې بوخت دي، کوم مهمې موضوع دي چې دوی ورباندې بحثونه کوي. اتمه موضوع چې دی انکارج اوپننس. څومره مو چې واس کېږي په اداراتو کې په موضوعاتو باندې باید ډېر زیات پوسکنده بحثونه وشي. دغه اوس چې کوم یو قانون هم دلته توشیح شوی دی، یو اداره هم رامنځته شوې ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی د هر چا حق دی. کله کله چې موږ د یو چا څخه د یو موضوع لکه خپل ادارې کې د یو پلان په باره کې معلومات غواړو، د موضوع په باره کې، والا دا محرمه خبره ده. الکه اوس زه خو استخباراتي ادارې کې کار نه کوم چې دا محرمه خبره ده. ما و تاسو نه داسې اشد محرم معلومات نه خو پلان دی، د پلان تطبیق په باره کې زه تا نه پوښتنه کوم چې دا څه رقم کېږي او ته راته وایې چې یاره دا محرمه خبره ده. دغه د غربي نړۍ یو خواله یا ښکلا په دې کې دی چې هلته په ټولو شیانو باندې هغه کوم بحث چې کېږي هغه ډېر په ښکاره توګه کېږي. یعنې هغه که مثلا په سیاست بحث دی، هغه که مثلا په ساینسي علومو باندې بحث دی. څومره چې مونږ د کلوزنس طرف ته یعنې زیاتره د قیدګرۍ طرف ته ځو، په هغومره اندازه چې د خلکو په زړونو کې غوټې را پیدا کېږي. وګورئ دا د ډیموکراسي یو ښه والی هم دا دی چې خلک مظاهرې کوي، خلک غالمغال کوي، لارې بنده کړي وي، چیغې وهي. هغه ځینې خلک چې دي اوا نیسي، هغه اوا ویستلو ته ضرورت پېښېدل چې دي هغه هم دا دی چې کله چې خلکو اوا ونیوله د هغوی اوا باید وویستل شي. اوا سره کوم ویستل کېږي کله چې خلک خبرې وکړي، خلک چې دی لکه غالمغال وکړي، هغوی چیغې وکړي. دغه غالمغال، دغه چیغې، دغه یعنې په زوره خبرې کول دا دې سبب کېږي چې یو انسان چې شي آرام شي، هغه د ریلیکسیشن فیل وکړي. او نهمه خبره دا ده چې give people autonomy. خلک چې دی په اداراتو کې باید یو قسم خپلواکي ولري. خپلواکي په څه شي؟ یو خو هغه عمومي پلان جوړول دی. کله چې موږ عمومي پلان جوړ کړ نو دې د تطبیقاتو لپاره پرېږدي مامورین چې هغوی په خپل ډول سره یې تطبیق کړي. لکه مثلا په کابل کې پلان جوړ شو، په ولایتونو کې هغه تطبیق لپاره پرېږدي چې ولایتي ادارې چې دي په خپل ډول سره هغه تطبیق کړي. ځکه هغه کسان چې کابل کې ناست دي هغوی دومره د ولایتو نه او ساحو نه خبر نه دي. هغه کسان چې ولایتو کې دي، ساحو کې دي، هغوی ښه پوهېږي، کمیونټي ورته معلومه دی، خلک ورته معلوم دی، ظرفیت ورته معلوم دی. نو هغوی کولی شي چې هغه پلان چې دی په خپل انداز سره په ښه ډول. مهمه خبره یې مونږ چې شه دی مونږ ایتانه پلان تطبیق غواړو. دا چې څه رقم تطبیقوي هغه چې دی هغه مونږ تا ته سپارو. او دغه اټونومي یا خپلواکي چې دی دې سبب هم کېږي چې یو سړی چې دی هغه امپاور شي، یو قسم لکه نوي مهارتونه چې شي کوي، لکه نوي مهارتونه زده کړي.
ډېر زیاته مننه. په بل ویډیو کې به بیا په همدې موضوع باندې بحث کوو او ادامه ورکوو. که دغه ویډیو مو خوښ شوي د نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ او که څه کمنټونه لرئ نو موست ویلکم.